له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو اوریدونکو او ګران لیدونکو سلام او درناوی وړاندې کوم. یوسف هیواد دوست یم له ډنمارک نه تاسو سره خبرې کوم. نوی زیږدی کال 2023 کال مو نیکمرغه مبارک او ټول دغه کال مو هم هوسا بسیا او نیکمرغه اوسه. د زړه له کومې له تاسو مننه کوو چې په تیر کال 2022 کال کې تاسو د افغان غږ د راډیو تلویزیون سره تل مرسته کړې په موږ پیرزوینی درلودی. شنونده و بیننده‌های عزیز و گرامی رادیو تلویزیون افغان غږ از دنمارک عرض احترام و سلام دارم و سال جدید 2023 ترسایره بر شما و خانواده‌های عزیزتان تبریک میگم. ما کارکنان رادیو تلویزیون افغان غږ از دنمارک مسرت داریم که در تمام سال 2022 با ما همکار بودین، کمک کردین، راهنمایی کردین، انتقاد کردین و ما را تکمیل کردین. د زړه له کومې تاسو نه مننه لرو چې تیر کار مو موږ سره ډېره مرسته وکړله او د خپرونو په ښه والي او د خپرونو په لا په زړه پورې کېدو په لاره کې ستاسو نظریات، اندونه، ګروهي او انتقادونه او وړاندیزونه ډېر مؤثر او اغېزمن وو. افغانستان هره ورځ په نویو تحولاتو او بدلونونو کې ده. افغان ولس، افغان ملت بل هیڅ نه غواړي. افغان ملت د جګړې ختم غواړي، د ملي وحدت یووالی غواړي او د ملي ارزښتونو او تاریخي هویت د ساتلو آرزو لري. هیله لرو په افغانستان کې هر حاکمیت چې هغه د افغانستان د وګړو بشري حقوق، د هغوی غوښتنې او پوښتنې هغوی په پام کې ولري او د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په پرله پسې توګه کار وکړي. افغان ملت هم لکه د نړۍ د نورو هیوادو په شان د ژوند کولو حق لري. پرېږدئ چې زموږ بچیان، زموږ خویندې او وروڼه دوی د علم او پوهې نه برخورداره اوسي او د یو هوسا او بې جګړې هیواد خاوندان